افغانستان کې ډیری امیدواره مېرمنې له ډیرو ننګونو سره مخ دي، لکه اقتصادي ستونزې، په خوړو کې لږ بدلون، د کور درانده کارونه، سوړ ژمی، ناسمه پاملرنه، د تغذیې او روغتیا په برخه کې متضاد او بېلابېلې سپارښتنې. د امیدوارۍ پر مهال باید زیات ټینګار د خوړو پر کیفیت وي، نه پر کمیت. همدې ته په کتو سره یوه مهمه اصطلاح ده چې وایي باید د 2 کسانو ډوډۍ ونه خورو. که څه هم کوچني مغذي مواد واړه توکي بلل کېږي، خو زموږ پر وجود بیا ډېره اغیزه کوي. د امیدوارۍ پر مهال د کوچنیو مغذي موادو ترلاسه کول زیات ارزښت لري، خو پر دې سربیره یوازې د کوچنیو مغذي موادو د ارزښت په اړه خبرېدل نه دي، بلکې د دوی د ترلاسه کېدو څرنګوالی هم اړین بلل کېږي. د امیدوارۍ پر مهال د خوړو وختونه باید په 3 برخو وویشل شي: انرژي، پیاوړتیا او روغتیا. د انرژۍ لپاره پکار ده چې د ارزښتناکو خوړو لکه کاربوهایدریتونو څخه زیاته ګټه واخیستل شي. د وجود د پیاوړتیا لپاره بیا حیواني او نباتي پروټین ته اړتیا لیدل کېږي، او د روغتیا لپاره د له کوچنیو مغذي موادو لکه ویټامینونو، منرالونو او له موسمي سبزیجاتو څخه ګټه واخیستل شي. د امیدوارۍ پر مهال د اسانه فزیکي حرکتونو ترسره کول کولی شي چې د امیدوارۍ شکر یا هماغه د امیدوارۍ پر مهال د شکر ناروغۍ او د زیات وزن مخه ونیسي. په 3م لوست کې د امیدوارۍ پر مهال د مناسب تغذیې، د انرژۍ، پیاوړتیا او د روغتیایي سرچینو پیژندنې سربیره د کوچنیو مغذي موادو د ترلاسه کېدو پر ارزښت او څرنګوالي، د بې اشتهایۍ ستونزه او د خوړو د اصلي او منځنیو وختونو مناسبو لارو چارو، د اوبو او د خوړو د پاکوالي، نظافت، د فزیکي فعالیتونو، د مور او ماشوم لپاره د کورنۍ په ملاتړ بحث او خبرې شوي دي. هیله ده چې د همدې لږو امکاناتو پر مټ او د دې درس له مطالبو څخه په ګټې اخیستنې سره وکولی شو د مور او د ماشوم د تغذیې، روغتیا او حفظ الصحې د ښه والي په موخه اغیزمن او چټک ګامونه اوچت کړو. خوشحاله او ارامه ژوند ولرئ.